د طالبانو دوه زبردست اقدامات د خاینو صرافانو نیول او د ډالرو قاچاقبرو ته سخت ګواښ. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې یو شمېر خاین صرافانو په خپل خوښه د ډالرو قیمت لوړ کړ او د خلکو سخت غبرګونونه یې راوپارول، طالبانو په ځینو ولایتونو کې یو شمېر صرافان نیولي. طالبان وایي په کابل، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې یو شمېر هغه صرافان نیول شوي چې په خپل سر یې باید د ډالرو نرخونه لوړول. بلخوا حنفي وایي د ډالرو قاچاق کوونکو سره به ملي خاین اعلانوو. د افغانستان امارت اسلامي د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي چې له دې وروسته به په ټول هیواد کې راکړه ورکړه یوازې په افغانیو وي او هیڅوک حق نه لري چې له کلدارو استفاده وکړي. نوموړي نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته په خبرو کې ټینګار کړی دی چې د قاچاق کوونکي د ملي خاین په توګه پیژندل کیږي او ورسره به تر ټولو جدي قانوني چلند وشي. حنفي د خپلو خبرو پر دوام ویلي چې چینایي پانګوالو په ستره کچه مراجعه کړې او د افغانستان د قانونونو په برخه کې د پانګونې ژمنه کړې چې د په خبره دا به د هیواد په اقتصادي برخه کې ستر رول ولري. حنفي هیوادوالو ته د وضعیت کېدو ډاډ هم ورکړی دی او زیاته کړې ده چې ورو ورو به هر څه بیرته عادي حالت ته راوګرځي. په همدې حال ملا برادر وایي امریکا د افغانستان او سیمې ته ستونزې نه جوړوي. د افغانستان امارت اسلامي د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر ویلي چې امریکا باید د افغانستان ملي شتمني آزاده کړي. نوموړي نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې که نړۍ ځانګړې توګه امریکا د افغانستان ملي شتمني آزاده نه کړي نو نه یوازې افغانستان بلکې سیمه به هم له سختو کړاوونو سره مخ کړي. هغه دغه راز ټینګار کړی دی چې امارت اسلامي ټول هغه شرایط پوره کړي دي چې د یو نظام د رسمیت پیژندنې لپاره اړین دي. نو ښه به وي چې نړۍ د خنډونو جوړولو پر ځای امارت اسلامي سره روابط ښه کړي. ملا برادر څرګنده کړې ده چې نړیوال له دې امله د افغانستان امارت اسلامي په رسمیت نه پیژني چې خپلې موخې لري، خو ټینګار کوي چې د دوی خپلو ارزښتونو ته ژمن دي. درنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ؟ نظریات مو کمنټ کې را سره شریک او چینل سبسکرایب کړئ.